د میدان وردګ ولایت امیر روغتیا ریاست مسؤلینو 3.5 ټنه تاریخ تیره درمل او غذایي توکي نن له ښاره لرې په یوه مسونه سیمه کې د ټاکلي هیئت په شتون کې وسوځول. دا چې 290 قلمه دوایي او غذایي مواد چې د ټن په اندازه 1.5 ټن دوایي او 2 ټنه غذایي مواد کې چې مجموع 3.5 ټنه غذایي او دوایي مواد موږ راټول او نن مو د زیرافت ارګانو په مخ کې هدر وسوځول. دوی وایي دغه تاریخ تیره درمل او غذایي توکي د ولایت په کچه له درملتونونو او خوراکه پلورنځیو څخه د یو عمومي کمپاین په ترڅ کې راټول کړي وو. د ټولو بازارونو او د لرو پرتو دکانو څخه نظارت وکړه او دغه غذایي مواد او خوراکي مواد چې مخکې همکارانو رئیس صاحب ویلې په تعداد د 3.5 ټنه غذایي او دوایي مواد راټول کړل. بلخوا د یاد ولایت مسؤلین وایي په هرو 3 میاشتو کې له بازارونو او درملتونونو څخه لیدنه ترسره کیږي او نه پرېږدي چې څوک پټ او ښکاره تاریخ تیره درمل او خوراکي توکي وپلوري. د امارت اسلامي په راتګ سره د بازار نه په هر 3 میاشتو کې نظارت کیږي او د نظارت پایلې ولایت مقام سره شریک کیږي او وروسته له دې ګډ کمیسیون لارې نه هغه تاریخ تیر مواد تاریخ تیر دوایي چې کوم دي دا راټولیږي او د هیئت په حضور کې تسنن عملاً ولیدل. د ویلو ده چې تر دې وړاندې هم د یاد ولایت د صنعت او تجارت امریت مسؤلینو 3 ټنه تاریخ تیره درمل او خوراکي توکي راټول او سوځولي دي.